د کندهار امنیتي چارواکو سپین بولدک ته د ډاکټرانو مرستندویه ډله لېږلې ده. چارواکو ویلي چې دغه ځانګړې ډله د پوځي ډاکټرانو په ګډون د راستنېدونکو کډوالو لپاره د څښاک پاکې اوبه، سیار تشنابونه او نورو مرستو د برابرولو په موخه سپین بولدک ته استول شوې ده. تورخم کې خدماتي کمیټې د نن غرمې لپاره 100,000 کسانو ته د ډوډۍ تیاری نیولی و. مسؤلین وایي چې هلته یې د ډوډۍ پخولو ماشینونه وړي وو او هڅه کوي چې ماښام ته د پاکستان نه راغلو 10,000 کډوالو ته هم خواړه چمتو کړي. د فرید ملک په میډال بولۍ پورته روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له هغه اعلان وروسته چې د چین په اسیایي لوبې کې له پاکستانه ګټلې د سپینو زرو میډال پلوري او پیسې پاکستان څخه راغلو کډوالو ته ورکوي. یو شمېر افغانانو د دغه میډال د اخیستو اعلانونه کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو اندېښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان همداراز زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو کډوالۍ عالي کمیشنرۍ او نورو بشري بنسټونو مسؤلین له پاکستاني چارواکو سره په دې تړاو خبرو باندې بوخت دي. اردن له اسرائیل څخه خپل سفیر باسي. د اردن حکومت ویلي چې پر غزې باندې د اسرائیلو برید په اعتراض کې غواړي له دغه هیواد څخه خپل سفیر وباسي.